حضرت مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه او رحمت الله تعالی علیه زوم مرشد مبارک دی، زوم د ټولو پیر دی، استاد دی، زوم پیر دی. شیخ غلام حضرت رحمت الله تعالی علیه مبارک زموږ د ټولو مشر او زموږ استاد دی. صحیح تا دواړو ته نسبت د بدعتیم کړی دی او تا دواړو ته چې کوم دی نسبت د مشرک هم کړی دی، دواړو ته د نسبت د زندیق هم کړی دی. او د کوم عقایدو په بنیاد چې تا ورته نسبت کړی دی که نه عقاید دې بیان کړي دي که نه، لکه مطلب یو ځل بیا ووایه په څه نسبت ته ورته بدعتي وی، مشرک ورته وی، زندیق ورته، دا په کومه عقیدې په بنیاد ورته ته وی؟ ما تاسو سیفیان صاحبان الحمدلله تاسو نه کومه خبره کول غواړئ که نه سیفیانو چې کوم عقاید دي هغه موږ چې اهل سنت والجماعت عقاید نه دي، صحیح د علماء دیوبند عقاید نه دي. تاسو وایئ لکه مثلا یو عقیده وایي چې دا د اهل سنت نه ده، یو عقیده نه که نه ووایه که نه نو یو ووایه. څلور خو ما ښودلي نه، کم څلور ووایه؟ یو چې کله کلیه حل شي که نه به جزئیات خود به حل شي. بس ته ووایه. تاسو ما سره په دې خبره وکړئ، زه لیکل ما سره وکړئ چې زه درته وایم چې سیفیان مبارکان چې کوم دي د دوه عقاید د علماء دیوبند عقاید نه دي. بس خبره خلاص. صحیح ده که نه؟ ته یو عقیده مونږ وښایه، ما ته څلور عقاید به درته وښایم، عقاید به درته وښایم په دې څلورو عقایدو نور به خو د څلور چې د غټ غټ عقایدو په بنا باندې بس وښایه دا څلور عقاید ته بیان کړه چې دا د اهل سنت نه دي، د دیوبند مه وایه. دې ټولو عقایدو باندې اوس خبره نه کېږي. خبره ما ته وګوره، ما سره لیکل فی الحال صرف ما ته وګوره او دا ستا ځای کې کوو مونږ الحمدلله چا نه یری لاندې شته د درس چا نه یری مونږ ځکه خدای چې تاسو به ان شاء الله صحیح ده ډېر په سره اکرام مفتي صاحب ما ته وګوره تاسو به تاسو چې بیا بینو که زه به ان شاء الله نه نه بینو ته دا به تاسو کړی دا کړی دا یو جواب مشرک ویل نه ویل دي زنديق دی ویل دي مشرک دی ویل دي بدعتي. نو مشرک او زنديق څه فرق دی؟ فرق دی زنديق مسلمان دا مطلب توضیح کوي زنديق ته تعریف وکړو ته نه زنديق مسلماني مشرک زنديق مسلماني واوره خبره زما خبره جګړه کوم مفتي صاحب تما ته دا وایا په ادب سره خبره زم درته په ادب سره خبره کوم ګوره ادب لیکل کوي احقاق حق خبره راغلی ملګری خبره وکړي زه خبره کوم لانجه خبره نه ما ته خبره نشي کولای دې خبره درست نه دی زه درته درست خبره کوم دا د جنگ سلور عقاید بیان کا تاول کنه ګوره زه بیان کړم سو ته بیان کا پیدا عقاید ورکه د مشرکان ویلي کوي کاغذ دا والا مفتي سي ولي کنه ولي چې دا عقاید ورکه د شرک دی. بس خبره ختم. چې کومه دوا درته ولي کا ولي کا دا هغه دوا اصور کتابونه کولاو کتابونه ما اوس په تبع کولاو صحیح ده. زه هغه کتابونه نه کولاوم، ته صرف ولي کا چې دا د عقاید د شرک دی. بالکل د دې مجموعه د علماء دي عقاید دا ورته ولي عقاید ولي کې سلام ته بخلو وای کنه درته دوا لیکم نه جواب دوا ولي عقاید ولي په دې باندې خبره نه عقاید ولي کنه چې دا عقاید لیکم چې په دې عقاید نه تا پرون په کلیپ کې کوم عقاید دا وای هغه لیکم څلور نو څه وای کنه ولي لیکم ولي قولي چې وایم نو څه فائدہ ویلي کوي مو جواب در کوم کنه نو جواب خطا ورېدلی زه ته جواب در کوم یو ته جواب راکتا ورېدلی زه جواب در کوم ولي کا لیکنو مو کا وای خیر دی زه در سره ولي کا بس خبره مې ته ولي کا کنه زه خبره زما ولي کا کنه نو چې زه درته دوا لیکم خپل عقاید درته بیانوم استاسو مته هغه باندې جواب دوا ولیکي ورځ مقرره لیکو د غلام فرید هغه بیا ته یو مسله متعینه کی هغه باندې مهم ان شاء الله ته جواب دا ولیکو موږ ته جواب دا ولیکو ورګه زما خبره ته ور اوس موږ بیگانی چې تا کوم کلیپ پرون کړی دی د هغه خبرو حل موږ راغلی یو هغه حل ته نشو زه درته حل رو باسم زه واستاله کابینه کتابونه خیم زه واستاله کابینه کتابونه خیم خبر باندې په میدان رو باسم مختصم و زما میدان تا ګډه تا چې کوم د سیفیانو وا مولي سیف چرشه تا د سیفیانو عقایدو ته سیفیانو یو عقیده د څه بیان کړل وجه ته غډا ویل دا وجه ته غډا ویل دا رو بس تذکرۃ الرشید رو بس تشرف رو بس راکه ورګه چپ شه مفتی سے وس چپ شه رو بس کتاب تا چې کوم د تکینه مولي سے باره کارت ته پرېلا دا انلاین او چلا اوس بده ته پته لګی د انصاف او د دموکراسي معلومه شي ما ولګوا ما باندې وچانه مې یریګا زم د پښتخاري سړی يم چانه مې یریګا ولګوا وخایا
راګه کتاب دا تذکرة الرشید دی صاحب دا وګورئ ته چاته مال را تذکرة الرشید دا تاسو یوازې قاعده خبره نه ده کړې تا نازل ولې څه تکینه دا ورکه دا تذکرة الرشید کتاب نه مکه ورینګونه او کچا د چې ټول لاس تیر پی ولی داسته علمیت او داسته مولای دا چې په ځان تناسته خلکو عقاید یاله مړه شرم او که شرم تا د شرم په کار دی ته مولای زدا د ستاره دی کتاب نه مولانا څه خبرې دی علامه درته یو کتاب را لم دو کرخه د عربي عبارت وایه کنه دستا مولای معلومه دو کرخه تاسو سره ما اختلاف په عبارتونو باندې اوس اسانه کړه دا خو تا د پر اساني شو لا تا د پر اساني شو یو عبارت وایا دا خو نو ورې صاحبان وجد پورې دی چې کوم دی صاحبان شور مکوا کنه دی صاحبانو دوی چې کوم دی پرونه د سیفیانو یو عمل بیان کړو چې سیفیان په جمعات کې چې کوم دی وجد ته غډا ویلې و وې دی چې کوم دی جمعات کې غډيږي وجد ته د غډا نسبت کړو راشده د دوی کتاب دی ګوره تذکرة الرشید او دا چالي کړي دا ګوره سوانه دای ماتو ګوره محمد عاشق الهی صاحب میرمټی دا سوی دا اوره دا اوس چپ شاه دا مسله صرف لګه وره تو وای د عبارت راکه تشرف راکه دا وایا ونی سب عبارت ورته دا وای دې باندې رد کړی دی کنه تا په دې رد کړی دی کنه تا په وجه رد کړی دی کنه تا په وجه رد کړی دی کنه چې پته مې رد کړی په وجه رد کړی دی کنه وایا بل په کومه عقیده رد کړی دی ما په وجه دې رد کړی په وجه تا رد کړی دی کنه ولګوا آنلاین د دیو خایا آنلاین د دیو قاری صاحب راوړ وغه د کلیپ تا په جزئیات کړی دی کنه په وجه تا رد کړی دی کنه تا په وجه رد کړی دی کنه ها تاسو سره په کلیات خبرو په وجه دې رد کړی دی کنه ولې ته خاص وجه ته جزئیات عقیده ولې باندې بحث کې عقیده بیان په مګه بحث کې راکا د دې کتابونه راکا البصائر راکا چې د پیر صاحب الرحمن ورګ البصائر رحمت الله تعالی علیه نه عقیده دیوبند پکار کا عقیده عربی کې اور والی ته لاست ولې وایبریشن په لګا نه طرف ولې نه دیوبند نمخ کې دا دیوبند نمخ کې دا چې په سونو په زرګونو کالو مخ کې علما اخلاقی دانه د چې سیفن لواتت کوي او سیفن چې کوي جواب در کال تک نه چې سیفن لواتت کې سو کې درکې وته کړه تاسو کې سو وته کړه نه کا سو خایا تاسو کې مفعول کم یو دی چې سیفي وته کړه دا تاسو کې مفعول کم یو دی ا مفعول راته خای چې تاسو کې وته کړه دی ته مولای راستا خبرې چې آنلاین لیول سیفیان ته مولای چې آنلاین لیول چې سیفیان لواتات خبرې نه کې ګیرا دا پکړې دې ستا شکل ته ورا متخت دی خو کې دا البصائر دی البصائر لمنکری التوسل باهل المقابر دا تعلیم ته چاله دا تعلیم ته چاله دا وګوره ما ته وګوره سترګو کې سترګې ورکا موبایل پرې دا تاسو باندې موبایل پرې دا 36 مفتیان کرام هر یو خایا مفتي خایا راځه اے مولوی صاحب 36 مفتیان فتوا درته خو بیا صحیح شو چې پیر صاحب الرحمن صاحب باندې پکلار او خبره مې خو دلګه خول نه دا ټول جالي دی دا چا چې په دسخط کړی ما ته ګوره راځه دا چا چې په دسخط کړی دی یو باندې به ګرځو زه د خپل گاډي کې ګرځوم کچاو دا ویل چې پیر سیف الرحمن سے مشرک دی ما زبستا بیعتو کما دا 36 زبستا بیعتو او کچا نو بیا به تسلی بیا به په آنلاین وې بیا به آنلاین وې چې ما غول خوړل وېبا زه چې ما زره جوار وخت اوس به ته رجوع کوي ویل لکه مو خیر دوی سوې دا ولي کا چې د 36 علماء کرامو مفتیانو کم 36 په ما ته خیا چې کم دا کم 36 هغه هم ستاسو ته مفتیانی کوي په شیشه خبره او مخامخ بیا چې کم نه راځي هغه هم ستاسو عقاید ته ولي کې تاسو ولي که تاسو لګي په دې خانه خرابه کنه تا کوم مسایلو کې ردونه کړی هغه ولې نه وایي هغه اوس نه پرون چې را طریقم دستخط ته کوم پرون چې آنلاین بیان کړی دی هغه نه ولې ته هغه نه زنه تختم مو که جوابونه کنه مولوی سیفیان پیر سیف الرحمن د دوی عقاید رحمت الله تعالی علیه سنت والجماعت ته ورته وایا کنه رحمت الله مونږ وایو کنه زمونږ مرشد دی پیر دی رحمت الله علیه وایا سوي پکلار خبره کوی سوي وایا مولوی پیر سیف الرحمن د هغه مریدان سیفیان چې څومره دي دا د علماء دیوبند اهل سنت والجماعت د دوی عقاید نه دي عقاید دې څه بیان کړل څلور عقاید بیان کړي یو دا چې دوی استمداد
د غیر الله نه ما فوق الاسباب چې دا دا فوق صحیح شو. ما فوق ما فوق الاسباب وي نو بیا ثابت یې کړه خدا دلته کې څه په دا ما کومه معنا دا ما زید خبره اوس دا کومه معنا خو جواب وکړه دا کومه معنا دا ما جواب نبی علیہ الصلوۃ دا ما کومه جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و نظر غني صحیح شو. سیفیان صاحب دا علم غیب نبی علیہ الصلوۃ یو منټ مال راکې یو منټ مال راکې تبه ماته د پیر سیف الرحمن رحمت الله تعالی علیه او د حضرت شیخ حضرت غلام رحمت الله تعالی علیه په کتابونو کې داغي په تقاریرو کې دا به ما توخه چې هغه نبی له صلوات و سلام مبارک ته په هر وخت کې په هر زمانه کې په هر مکان کې حاضر ناظر عقیده لري زلک دلته د سکم چپ کرامت او معجزه خبره نه کوم ورته بولینا لکه زما خبره پوره اوري تماته یو کلیپ کې دا سیو خای چې زمون پیر سے مبارک یا زمون شیخ سے مبارک هغه دا ویلی وی چې نبی اسلام په هر ځای کې هر وخت کې دا چې کوم حاضر او ناظر دی دا غټلې ما به چې غلام حضرت داسې کلیپ درته وخه بالکل داسې کلیپ ما ته چې دی ویلی وی دا کله ګوره زما وره معجزتن چې دا غا امداد کولی شي درته وخه دا خو صحیح ده کنه دا خو صحیح ده فتاوا فریدیه مفتی اعظم پاکستان مفتی فرید رحمت الله تعالی علیه دارالعلوم حقانیه اکوڑا خاٹک صحیح شو د مرید د مفتی چپ د مرید د ګور سو چپ اوس خبره چپ شناوی څه لګي ارزو مناظره تراغله ودي کبه لیکل اوس دا خپل اوس درته خل کنه गड़बड़ चिनाव की कसम में चितल तरी गोरदा से कम उस खबरे का खबरे बाके खबरे खबरे बाके खबरे खबर उमर खबरे बाके केना दे पावरा खबरे बाके ताच गुल खोड़े ना जवाब के استانی ته زتا سرتانی کې مناظره کوم زله ری کوم سچوتا تکینا نو سچو سے تری کوم زتا کراواله زتا وصل ته تانی ته خبرې وایي ونی سره عبارت وایي دا ګور عبارت ته کیا فرماتے ہو اس شخص کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کسی مشکل یا مصیبت کے وقت استاد یا مرشد اگرچہ مردہ ہو حاضر ہو کر امداد کرتے ہیں اور اپنے جسد عنصری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جب پیر یا شاگرد مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے ایسی عقیدہ رکھنے والے شخص کا کیا حکم ہے دا د استاد دی ښه تاسو آنلاین ګورئ دا هغه بې شرمه سړی دی چې پرون یې څه ویل پرون یې عقیدې ته شرک ویل نن د ده په نس باندې دا استاد چې کوم دی مشرک ګرځېږي څه وایي جزئی طور پر یہ حضور ممکن بلکہ واقع ہے لیکن کلی اور ضابطہ کے طور سے اس کی حاضری کا اعتقاد شرک جلی ہے جزئی طور پر یہ واقع ہے جزئی طور پر یہ واقع ہے ولگا وفتوا پر مفتی فرید سے باندې ولگا وفتوا کدی ایماندار ولگا وفتوا دین اخلاصي ستا دجل او فریب اوس دا وان ګوري راګه لکه نظام په دې خلاصيږي نه ښه ستا دا دجل اوس دا وان ګوري راګه تک شوف راکم راوړ ورکه د حاضر نه 2 منټه کې راوړ ستا دجل اوس دا وان ګوري چې ځان تناسته په کمره کې نو بیا چې کم د چغې دي سوري باندې وایم چې ما د مناظره تر ټلیفون کړم مناظره تر اوس مولاني ته مولاني تا پرون چا سره لیکل کړو چې تا دا خبره کوي تا پرون دا خبره تا لیکل کړو نو صحیح شو زدا مولوی سے بدعتيان یې مشرکان غټ مشرکی تا نه غټ زنديق نشتا تا نه غټ زنديق نشتا زنديق کم نه بدعتي ته پنځپيري ته وهابي ولې دیوبند خارجي چاول دیوبند نظریه ده دیوبند خو یو مدرسه ده دیوبند خو یو مدرسه ده دیوبند خو مدرسه ده دیوبند مدرسه ده نظریه ده که مدرسه ده ته دا نه پیژنې ته دا نه پیژنې دیوبند نظریه ده مدرسه ده راک دا نه خو ګورې دا سره التکشف عن مهمات التصوف حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دا سوی دیکھو ګورئ د پرون په سیفیانو باندې په دې عقیده باندې رد کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تدبیر حاضر ناظر وای اول زه چې کوم د خپل عقیده اظهار کوم مونږ نبی
حاضری کولای شي او هغه عقیده د اشرف علي تانوي صاحب هم ده دا ګوره ماشاءالله مثلا امکان تجسد روح خبر اوس خبر اورا راوله کسان راوله هغه ما مې خبره اوس خبره ولې نه اوري ولې لګیاري نه استاد تاسو چپ شه تاسو ګوره تاسو دې ځای ناسي د پرون آنلاین ویډیو کړی دا او باغې کې غړې وړې ویلې دي دا د مشرانو کتابونه دي موږ ورته دا بشکو ولې خبرې نه کوي والله څه کار نه دی ولې خبرې نه کوي نه اوس خبره وکړه کنه نو خبرې وکړه خبره واوره کینا وسلور لمای بینزو دیبو بینزو لا ما خبره ولګي باندې راوله لست راولي شل راولي مونږ نه یریږو د خونیسا دا اشرف علي تانوي صاحب ته چې په کومه عقیده رد کړی دی څه وایي ولې صاحب سارے کمې تخته ورنه مه تخته کېنه څه وایي بزرگوں کی روح کا کسی جگہ متجسم ہو کر نظر آنا ممکن ہے ممکن ہے ولګو په دې فتوا شرک ولګو په دې شرک فتوا شرک ولې نه لګي دا خو رسول الله مبارک احيانا حاضر دي ولي ولي ستكينا موبایل باندې باندې کوو سلو بندو لمای زمون استاد مشرک ویل دي او زمون ته مشرک ویل دي صحیح ده هغه عقاید باندې چې مشرک ویل دي هغه عقاید ولا کتابونه موږ د دیوبند علماء وروړي اوس دې نه وړي ولې سیفیانو د شرک یاد کړی زه دا غي وضاحت کوم ته کینم مو ته وضاحت اوس مکوه زه ما سره لیکلو کوي یو تاسو شپږ کسان ولګه تا چې پرون په لین باندې ویل خو ورکه جواب کنه زه د خپل عقیده یا هغه باندې کې زما عقیده چې زما په ناس هغه علماء ناس کوي چې بورنه هغه علماء بیا ما هغه علماء دي دا علم دی ټول کی عبارت ما ته زور ته مسلمان خدایستانه زما علم باندې کې تعلیم اولاد تعلیم ټول یو ادم بل چا او علم څه خبرې چې مړ شو نه خبرې هغه جهنم خشان دی دې پکې راولا نه راولا علم په خبرې کې څه کیږي غلام فرید غلام فرید پرون خبرې کړې غلام فرید علماء بس خزه په طلاق ده کنه تاسو وایي زمو استاد ته مشرک وي استادان راشي تاسو هم راشي موږ په جمع باندې د سره پرون استادانو چې خبرې کولې هو ور سره لیکلو کا تلار شپ بل نه وک بس لیکلو کا ډیره خبره بس په دې باندې له وسله حل کیږي پاریس ولګرو مونږ راغلي دي چې دا به وي مونږ به ورو مونږ به وي دا به دی اوري نه دی خو خبرې نه اوري ته وځي دا زنانه کو تاسو خبر تاسو لیکل نه پولیس مناظرې چې څوک ټلیفون اول دا چاوي مبادیات وی اول مبادیات وی چاوي اول موضوع یو چې موضوع نشته رشید چې مناظره اول کسانو ته ویل چې موږ مفتي صاحب جنگ ته ول نه غلام فرید سے لیکلو کا ان شاء الله بس آسان ده خبره ډیره خسته آسان شي موضوع به ولیکو جواب به داوا به یو کس ته صاحب دا واقعیت مطابق یو کس ته یوازې ناست دي جانو خبرې وکړه
که نور راولي موږ غونا ناس خو خیر دی چې غلام اوس ته مونږ کسان راوله بیا د سره راوله ما ته یو ورځ تاسو وپای چې دا اوس کو دا اوس نه زو نزو بس لیکلو شو غلام کسان ځان سره راوله موږ دلته ناس یو مناظره بس او سبا خل ورسته ناړو کم ځای کم ځای هو ہے کم ځای شیخ رحیم الله صاحب ځای ته راځه ناغه ته خطابه د تیویل تر اوسه ما نه دی ویلي ما سره خبرې ده ریکارډ ولګوا ما سره دي ولګوا ریکارډ دا بیا باندې وته سره دی ولګوا ریکارډ خبره کړې هغه سره ما نسته راځه چې زو کنه را پاس روزه ته څه کې نو ته هغه ته موزیک ته موزیک ته ورته ټلیفون وکړه پرې ټلیفون راځه په دې سیمه په تارا چې څنګه په ورځو نه تا چې خبرې کولې شي مولانا نه وسره تا چې خبرې کولې هغه سم موضوع لیکه دا چې سلور عقاید باسه ورسته والے ورسته والے زما خبره وره مولوی صاحب تلک کینا مولوی صاحب 2 منټه مولوی صاحب 2 منټه نن سیمه پرې د سره موضوع ته لیکلې دا مولوی صاحب ورته د داوی لیکلې ده د چې پرون آنلاین کم سلور باطل عقاید بیان کړی دی خو دا باطل دي کنه دا د موضوع شو کنه د لیکلې داوی د لیکلې چې دا باطل عقاید دي کنه اوس په دغه عقاید د موږ سره خبرو کې کنه زه ورته خیم کتابونه لیکه سره دا پرون نه دی ویلي وای ما چې دا پرون په بیان کې سلور عقاید بیان کړی کنه بس مغه ولي کله شو دا داوا شو کنه ولي کله شو سره لیکه زه درته اوس داګه جواب کوم و خو دې کا زه درته داګه جواب دا ولي کا بینه بعد وای مولوی صاحب سبب به ولا راشو کنه سبب یې راشو خبرت ليش زهر وخره نه اوس بوزو سه اوس زو کنه اوس دیر کارونه ته زور ازا بیا سبارش اوس لا دې کارونه ته سبا بل سبا مولي په سبا خو چار دې کې تاسو فرق کړ دې په یو ورشه په بل ورشه تاسو بدمعشاني نه بدمعشانو چې دا خپل پرې اوس په سمباله غلام فرید سے بدمعاش تھے تا ګور علماء او شهدا چې ټیک نه دي ته ماته سکه شهدا او ته مشرکان په زور باندې باندې چې درست شي دا لیکل دی برابر دا لیکل په پیړو کا دا لیکل په پیړو کا په پیړو چې دوه په پیړو کا په پیړو کا پیړ لیکلو کا پیړ باندې نه په پیړ لیکلو کا ولی په پیړ لیکلو کا په پیړ لیکلو کا لیکل په پیړو کا خدا سي شو چې ته ورته لاس سه لیکل په پیړو کې بیا لیکل خودي دا مونږ راوړی دا کاغذ نه دی کاغذ یو دا کاغذ زما خبره جنگ نه کوم چې کوم خبره یې راغی جواب دا خدا سي شو چې جګړه خپل پیړ دی لیکلو کې دا پیر کاغذ وکړه ته پیړ راو بس زه خو لیکل نه کوم زه خو تا نه ویم باندې لیکي ته خپل پیړ باندې لیکلو که جواب زنده بس راغلی دا عقاید بیان کړي دا عماغه دعوه د جلا سرور باطل زه تا تاسو هغه عقاید د دیوبند د کتابونو نه خیم ته ولې نه مانی یا د دیوبند مشایخ ته مشرکان وایا او هغه ستا په نس باندې اسیم دي مفتی ګوهر علي تم تا چې کوم نسوي دي مشرک ویلي دي او هغه تم تا دا ویلي چې په دغه خزه په ګریو کانو تعالی تا ویلي هغه وای دي ستاسو نه چړي وسره پاتګي کنه تا غوړې سره په درجه سبب بیا ماته وای چې خامخا راځي به راځي نه وایو کله فارغ کله فارغ اوس فارغ نه اوس نه سټم فارغ مازیګر فارغ نو بیګا خټه پکړوي کنه نه خو تاسو خبرې کوي ته موږ راځو او دا دومره کسان دي صحیح شو چې رحیم الله شیخ اوس رې کو زه ورس رایا شرایط ولا روانه چې لیکل پیړ روانه نه ولې پیړ باندې لیکل وای نه دا خو د پیټ پته وکنه ستا ورکې څه کار دی یار ستا ورکې څه کار ستا سره دی ته خبرې کې نه خبره سم شي تام دبم دا سم شي سبا راشي جواب Pasha!